بیا مو هم وخت په خیر ستړي مه شئ. د صدر صاحب خبرې مو واورېدلې د مور او پلار د حقوقو په اړه باندې او پر همدې موضوع باندې بالا خبرې وکړلې. صدر صاحب خوندور بحث کوي. د هیله یم چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلي وي او په هر ځای کې چې یاستئ د خپلو مشرانو د خپل مور او پلار قدر وکړئ او کور کې چې مشران دي احترام وساتئ تر څو پر تاسو باندې شفقت ولري او تاسو په کور کې البته ورباندې ګران واوسېږئ. هم مو د الله تعالی رضایت ترلاسه کړی وي او هم د هغه د رسول او همداراز هم د خپل مور او پلار. په دې برخه کې د خپرونې تسل صاحب را سره مېلمه دی. غواړو چې د تسل صاحب سره پر لیکوالۍ باندې وغږېږو، ځوانو لیکوالانو پر فعالیتونو باندې وغږېږو. تسل صاحب تاسو ته ښه راغلاست، وایم ستړي مه شئ. مننه، سلامونه، نیکې هیلې تاسو ته او د مشرانو جرګې ټولو کتونکو ته. د هیله چې یو ښکلی ګلورین سهار یې پیل کړی وي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. تسل صاحب اول خپل ځان دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي چې تاسو لیکنې کوئ او عموما په کومو سایټونو کې خپرې شوي دي، خپرېږي او همداراز تر دې دمه پورې مو څومره لیکنې کړي دي؟ مننه ډېره زیاته. ما خو کله چې لیکنې پیل کولو نو د ښوونځي څخه مې پیل کړو. ښوونځي تقریبا په 8م صنف کې وم. لومړۍ لیکنه مې داسې وکړې چې هغه د ښوونځي یو زده کوونکی و، د سر کال مکتب ته نه راتله، د ښوونځي نه پټېده. بالاخره پلار یې هم په یو د کور نه لرې یو نظامي وظیفه درلوده. هغه چې کله راغلو هغه ډېر یعنې خفه و په دې زوی باندې چې دا وګوره زه نه یم دلته، دی نه راځي. نو هغه محروم شوی و. همدغه لیکنه ما وکړه، ډېره ګډه وه، یعنې د پلار زوی مهرباني. دا همدغه لیکنه وه چې ما پیل کړه. هغې نه وروسته ما نور داسې ناول شکل یې درلود لیکنه؟ څه رقم ناول شکل، کیسې شکل، ډېر لنډ و، ډېر لنډ و. وروسته هغې نه ما نوره اصلاحي لیکنې وکړې، لکه د ستونزو د ځوانان څنګه ستونزې حل کړي، د دې تر څنګه لیکنه وکړي، څنګه مطالعه وکړي، څنګه له ستونزو سره مبارزه وکړي. داسې لیکل مې وکړل، ځینې څنګه بریا ته ورسېږي. نو په دې سایټونو کې ما لیکنې کړي دي. او بله دا چې ما لیکنې ډېرې خپرې کړي نه دي. زه غواړم چې لیکنې وساتم او په کتابي بڼه یې بیا چاپ کړم او د خلکو ته یې ورسوم. همدغه سایټونو خلک څومره لیواله کړي دي، ځوانان یې څومره لیواله کړي دي چې دوی لیکنې وکړي او څومره ورته خوشحاله دي؟ یعنې څومره د دوی د یا په پښتنه ټولنه کې یا هم په بل د نورو ژبو په برخه کې چې زموږ ځوانان لیکنې کوي، همدې سایټونو څومره د خلک هڅولي دي چې د دوی لیکنې نشریږي پکې او دوی هر وخت لیکنې کوي؟ ډېره ښایسته پوښتنه وه. دوی سایټونو ډېر څه کړي دي، ډېر خلک یې تشویق کړي دي. که وګورو موږ تاسې د مکتب مضامین ځینې نور داسې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه ډېره په سخته ژبه چاپ شوي دي. که ژباړل شوي هم سخت دي، که لیکل شوي هم دي سخت دي. بل لیکوالانو او اړونده کوم وزارتونه چې دوی دي چې کتابونه چاپ کوي، هغوی هم داسې چاپ کړي دي چې هغه موضوع یې په لنډو کې نه ده بیان کړې، ډېره بیان کړې. اوس خوشبختانه لیکوالان زیات شوي دي، په انټرنیټي سایټونو کې لیکنې کوي، کتابونه چاپ کوي. همدغه سایټونو د ځوانانو سره ډېره مرسته یې کړې ده چې دوی څنګه مطالعه وکړي، څه رقم ته باید موضوع وټاکي، په څه شي باید وغږېږي، مؤثره کوم موضوعات چې وي چې هغه ځای کې ورته پېښ شوي، څه رقم هغه موضوعات بیان کړي په خپله لیکنې کې. کومې لیکنې خلک زیات خوښوي او مینوال زیات لري؟ مخکې به لیکنې وي چې ډېرې اوږدې به وي، تقریبا څو ورقې به وي. اوس دغه سیستم څنګه دی او کومې لیکنې مینوال یې زیات دي؟ په اوس وخت کې عموما بیا په افغانستان کې که وګورو شکر دی، یعنې خوشبختانه د مطالعې لپاره ځوانان زیات وخت ورکوي. یعنې ډېر خلک شته چې اوس مطالعه کوي. مخکې په لوبو په دې باندې ځان مصروف کول، خو اوس مطالعه کوي. نو که وګورو دغه د پوښتنې یا د لیکنې موضوع ته، دوی داسې مطالعه کوي. اوس وخت کې آزاده مطالعه هم کوي، د آزاده تر څنګ یو خاص شعر او ناول مطالعه کوي. که څه هم دا هغه ګټه لري، ډېره ګټه لري چې شعر د ناول د تجربې، هغه د ناول نه تجربې راواخلي. شعر بیا د ژوند خوند بیانوي، ژوند دا یعنې هغې نه یو خوند اخلي، یو کیف اخلي. دغه مطالعه خلک ډېر کوي. او بیا که ووایم د مکتبونو درسونو سره
هسې د ګوتو په شمېر خلک دي مینه ورسره لري او مطالعه نه کوي. دا وجه دا ده چې دوی د مطالعې څه په چل باندې نه دي پوه شوي دي. هغه مطالعې کوم رول چې دا هغه دوی نشي ادا کولی. واقعا یعنې په هغه ډول باندې چې باید دغه کې برداشت کې برداشت نه دی ناخیستی. اوس یعنې د ناول مینوال زیات دي نسبت د نورو برخو څخه او که چېرته غواړي که یو څوک غواړي چې ځان پر مطالعې باندې راولي که یو څوک غواړي چې ځان یعنې د کتاب مینوال کړي نو کومې لیکنې باید زیاتې ولولي تر څو دی علاقمند شي ورته؟ که شخصا ځان درته وښیم ما چې کله مطالعه پیل کوله د مطالعې پیل مې کړو نو ما ته ډېره سخته وه چون هر رقم کتاب به چې ما راواخیسته ما ته به یو خسته کن تمامېده. بالاخره ما کیسې پیل کړې دي، کیسې مطالعه مې پیل کړه، ناول مې د ناول مطالعه مې پیل کړه. همدغه و چې ناول یو ډول تلوسه لري، کیسه تلوسه لري. دغه ناول بیا داسې یو شکل لري چې ځان ته یو څوک مجبوروي چې هغه ځان پرې مطالعه کړي. همدغه لامل و چې زه مطالعه مې شروع کړه د کیسې نه، د ناول نه. د نصیر احمد احمدي ناول مې مطالعه کړل. اوس هر رنګه مطالعه چې وي زه کوم مشکل نه لرم. همدارنګه نورو ځوانانو ته هم همدغه اړینه ده چې کله دوی غواړي چې مطالعه وکړي، په مطالعې باندې ځان روږدی کړي، باید لومړی ناول لنډې کیسې مطالعه کړي. هغوی نه وروسته دوی په اسانۍ سره کولی شي چې هر اړخیزه مطالعه وکړي. واقعا د لیکوالۍ په اړه باندې راته ووایه څنګه چې په عموم کې اوس په افغانستان کې د ژباړې پر بهیر را سره وغږېده چې ژباړه څه ډول ارزوي او ځوانان څومره مینوال شوي دي همدې برخې ته چې دوی ژباړه وکړي د نورو ژبو څخه او دغه د ژبې په غنیوالي کې څومره ګټوره تمامه شوې ده په دې وروستیو کې؟ که وګورو ډېره زیاته ګټوره تمامه شوې ده. موږ تاسې لیکوالان په افغانستان کې شته دي خو نسبتا دومره زیات نه دي. که وګورو نور نړۍ کې ښې لیکنې کېږي، بیا هغه ژباړل کېږي، هغه پښتو ته نورو ژبو ته ژباړل کېږي. په دې وخت کې که اوس وګورو چې ښه ژباړه څوک کوي، څومره کتابونه یې چاپ کړي دي، د هغوی دلې میر احمد یادولی شو، ښې ژباړې کړي، ښې کتابونه یې چاپ کړي دي. لکه ستونزې ښکل کړ، داسې یو کتاب چې د ځوان لپاره یې زه ګټور بولم. فکري ځواک، فکر انسان کوم خواته بیایي، د ملیونر راز، داسې ډېر کتابونه دي چې ده چاپ کړي دي. یعنې دا د ځوانانو لپاره ډېر ګټور دي. هغوی په خپلو ستونزو پوه شوي نه دي، دوی خپلې ستونزې نشي حلولی. هماغه کتابونه ده سره د یو انسان په شکل وي، لکه یو انسان چې یو څوک تشویق کوي، لکه یو انسان چې یو چا سره مرسته کوي، هغه ستونزې حل په برخه کې ورسره مرسته کوي. همداسې هماغه کتابونه دي چې دوی سره مرسته کوي. په همدې هیلې باندې یو چې زموږ ځوانان لا هم تلاش وکړي د لیکوالۍ په برخه کې او همداراز د مطالعې په برخه کې. ډېره مننه چې راغلی زموږ بلنه کور مو ودان. ډېره مننه. تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. له لنډې دمې وروسته به سهراب بهمن راځي. د بهمن صاحب سره به یو البته د هغه یعنې مخکې مې یاده وکړل چې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې به غږېږو. په 2018 کال کې څومره لاسته راوړنې مو درلودلې او همداراز په 2019 کال کې به څومره لاسته راوړنې د افغانستان لپاره ولرو. د لاجوردو لار شول او همداراز داسې نورې لارې وې چې ټرانزیټي لارې پرانیستل شوې، دغه به څومره ګټور واوسېږي. یو ویډیو همکارانو چمتو کړې ده. د دې نه وروسته بیا البته لنډه دمه د مې نه وروسته نو بهمن صاحب راځي، د هغوی سره به بحث او خبرې کوو.